د دې بزدله ظالمانو جابرانو نه مه یارېږئ. دا د خوف او د غلامۍ دا زنځیر ور وشلوئ. دا د ډار د ثقافت ور مات کوي. بعضې پکې وایي د ظالم جابر په مخامخ باندې خاموشي لوی حکمت دی. که حکمت دا وي چې ستا عالم شهید کوي او ته خاموش یې، ستا جومات شهید کړو او ته خاموش یې، تا د 80 کالو سپینګیری او د 1 کال ماشوم شهید کړو، ته خاموش یې. که دا حکمت وي چې ستا د پښتون قوم ځوانان هغه د 10 کالو نه لاپته دي، د هغې سپین سرې مور د 10 کالو نه ورته ګوري چې زما زوی به لاش راوړي، که زما زوی به روغ راځي. که دا حکمت وي په دې حکمت باندې لعنت وایم.